خوراکي مواد دغه سلګونه ځوانان په خوست کې د حکیم تڼیوال په پارک کې د یووالي تر نوم لاندې جوړ شوي روژه ماتي په دسترخوان راغونډ شوي. دوی د ځوانانو ترمنځ داسې راټولېدنې د هیواد او حکومت سره په روغتیا، پوهنې، امنیت او اقتصادي ستونزو په هواري کې ګټورې بولي. دوی همداشان د هیواد موجوده امنیتي وضعیت او روانې چارې د حکومت او ولس ترمنځ د یووالي پایله بولي. لیکن د ترڅنګ څه رقم چې نن موږ دلته راټول شوي یو د خوست ځوانان راټول شوي دي، همداسې که د دولت سره موږ کومک وکړو همیشه لپاره په امنیت کې، په اقتصاد کې، په هر لحاظ انشاءالله نو لرې به نه وي چې انشاءالله دا هېواد به یو ښه لوري ته درومي. خوښ یم چې دا ډول مراسمو کې ګډون کوم. نن دلته راغلو خوند یې وکړ، ټول ځوانان سره یو ځای وو. دا ډول غونډې، دا ډول مراسم ځوانانو ته ویاړ ور برخه کوي او په راتلونکي کې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی سره یو شي. زموږ سره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د امنیتي ځواکونو په همکارۍ سره دا روژه ماتی نیول شوی و او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نوښت غواړو. باید د افغانستان په هر ولایت کې دغه نوښت رامنځته شي. ځینې فرهنګ پال بیا دغه ناستې د ټولنیزو ستونزو د حل په برخه کې د پام وړ یادوي او زیاتوي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ځوانان دې ته ورته د یووالي راټولېدنې ترسره کړي. دا ډول رونماتي دا د یووالي د ټینګښت، د سولې او د امن نتیجه ورکوي. دا ډول ناستو پاستونه مونږ کولی شو چې هغه مشکلات، فردي مشکلات چې مثلا یا عام مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي، دا مشکلات سره راټول کړو. د خوست اطلاعاتو ریاست مسؤلینو د ځوانانو پر دغه راټولېدنه خوښي وښوده. دوی ډاډ ورکړ چې د ځوانانو له وړتیاوو به د هیواد په بېلابېلو اداراتو کې ګټه اخیستل کیږي او ګڼو ګمارل شوو ځوانانو سره به دوی ته د امارت مسؤلین کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې تیر یو کال کې چې څومره ځوانانو ته د کار فرصتونه پیدا شوي دي، په تاریخ د افغانستان کې نو ورته پیدا شوي، او اوس هم دا کوشش روان دی چې همدغه ځوانان به وي چې د دې وطن په جوړولو کې، د دې نظام په استحکام کې به خپل رول ادا کوي. موږ د ټولو مسلکي ځوانانو نن دا هیله لرو چې راشئ د خپل استعداد، خپل مسلک دا د وطن او د نظام د استحکام، آبادۍ، امن او روغتیا دپاره استعمال کړئ. یاد دې وي چې د خوستیو ځوانانو دغه ګډ روژه ماتی د تیرو څو کلونو راهیسې د دوی په هڅو په راټولو شوو پیسو ترتیبیږي چې ګڼ مثبت پیغامونه له ځانه سره لري.